زمون نفس زمون راتلونکی نسل زمون قبرنا کپکانو باندیو نوشتل دا بوا کی د یوشتمې صدی نوی ساده او شریفان خلق وي د تحریکونو دپاره د خوځښتونو دپاره د کام او وطن یا د پرمختګ دپاره او بیا په داسې وخت کې چې محکومیت وي شاعرانه ژبه د خلکو د خوځښت او د تحریک یو سبب جوړیږي د دنیا ټولو انسانانو تاریخونو کې چې کله هم محکومو کامونو مظلومو خلکو راپورته شوي دي په هغې کې د شاعري هم یو کردار ادا کړی دی. ولې کردار ادا کړی دی؟ ځکه چې دا شاعري د زړه د درد نه کیږي، د خلکو باندې چې کوم ظلمونه کیږي، په خلکو باندې چې کوم دردونه تیریږي، هم شاعر هغه محسوسوي او د هغې مطابق په ښو لفظونو کښې هغه لیک کوي، په داسې لفظونو کښې چې هغه په ذهن باندې یعنې زر کې راځي، په پویه کې زر کې راځي، سمیږي. نو دغه ډېر ضروري دی. داسې زموږ د تحریک هم د شاعرانو، د وطنپال شاعرانو، د مظلومپال شاعرانو او داسې د محکوم ولس ملګرتیا کوونکي شاعرانو یو کردار دی او دوی په خپله شاعري سره یعنې دلته د دغې تحریک او د دغې کام چې کوم اصلي حالات دي هغه حالات یې په خپل قلم راوستي دي او هغې عامو خلکو ته، عامو ولسونو ته یعنې د دوی چې کوم په زړه کې فکر دی، کوم یې سوچ دی چې څنګه د مظلومیت نه خلک وباسو، هغې ته تقویت ورکړی دی. داسې که موږ وګورو نو په رحمت شاه سایل خبره وکړو په د اوس وختونو کې، نو د رحمت شاه سایل نه بغیر د پښتو شاعري نامکمله ده. دا یو ډېر انقلابي، په وطن مین، په مظلوم ملګری، د کام ملګری او د خپلو خلکو ملګری، د خپل کام د محکومیت احساس او داسې حاکم د ظلم او جبر چې کومې هم ته کېږي، دا مختلف دلته هغه اړخونه چې د خلکو ژوند په تکلیف دی په کومو کښې دی په مختلفو اړخونو باندې د په خپله شاعري کې بیان کړي دي او هغه شاعري عام ولسونه، عام پښتانه چې کوم دي هغه ځان پکې او خپل حالات پکې ویني او زمزمه کوي او وایي او د هغې نه یو ضرور یو فکر اخلي. د سندرو دغه جادوګر ښاغلی رحمت شاه سایل څوک نه پېژني؟ د هغه د شهرت چرچې په درست پښتون وطن کې خورېږي. رحمت شاه سایل صاحب د یو ښه انقلابي او رومانوي شاعر په توګه پېژندګلو لري، خو هغه یوازې شاعر نه دی، هغه د دې ترڅنګ په سیاست کې هم یو ځلنده مقام لري. د صحافت د لارې هم د خپل قام او خاورې دپاره یو تاریخي کردار لوبولی دی. نن تاسو ته د رحمت شاه سایل د ژوند او مبارزې په هکله باندې مکمل داستان مخې ته ږدم. ورځم به د رحمت شاه سایل صاحب کلي ته، هغه د خیبر پښتونخوا د ملکنډ په درګۍ سیمه کې اوسي. نن به درګۍ سیمې کې ورتیر کلي ته د سایل صاحب خواله ورځو، هغه سره په پولو پټو ګرځو او د هغه نه د هغه د ژوند داستان د هغه په خوله اورو. بخبل وطن کې ورک یما تا بشم د خپل ځان په لټون یما پښتون یما وخت ذات تخلو به پزړه د سایلو پاخو سپوی په مطلب د زلچا دنیا ما پښتون یما کاڼي او ازغي قبول کړي
پسایل باندې ډېر حق د غزل پاتې دی جنگ په جونګړو دې جونګړې بلو خړې یوکړې سپینو ماڼو ته به تر څو شغلې د جنګ نه رسي دې ته شراب نه رسېدې نشې ته بنګ نه رسي راورسېدمه د ښاغلي رحمت شاه ساحل صاحب کلي ته دغه کلی چې په درګۍ کې په ورتیر سیمه کې موقعیت لري ښاغلی رحمت شاه ساحل صاحب را سره ولاړ دی دې نه به پوښتنې کوو د دې د ذاتي ژوند په حواله د دې د ادبي صحافتي او سیاسي ژوند په حواله دې کلي کې زیږېدلی یم او د دې چې څه رسمونه رواجونه وو جو هغه لکه څنګه چې ماشوم ته منتقل کېږي نو دلته مې ماشوموالی تېر کړی دی د ماشوموالي خو بلا ګڼې خاطرې دي د پیدایش دغه سن او د والد هغه سن چې کوم دی زما 1950 په سرټیفیکیټ کې لیکلی دی بیا دا د سبقونو دا کیسې به مونږ چې واړو کتې والد صاحب نوم که امین ګل د هغه نوم دی نو مونږ دغه یو دا عثمان خیل یو بیا په عثمان خیل کې پینده خیل یو بیا مونږ هم په دغه سکول کې سبق ووی د څلورمو پورې پکې ما سبق ووی مخکې مې ونه ویلی شو هر څوک د رحمت شاه ساحل صاحب نه د غربت یا د ځینې نورو علتونو له امله خپلې زده کړې په نیمه کې پاتې شوې او یوازې تر څلورم ټولګي زده کړې وکړې خو د تعلیم د محکمې یو لوی پوهان څېړنکار شاعر ادیب او محقق ښاغلی انیف خلیل چې په خپله هم د شلګونو کتابونو خالق دی هغه وایي د رحمت شاه ساحل افکار دونه اعلی او عرفه او خیالونه لوړ دي چې که سټوډنټان وغواړي د هغه په خیالاتو او د هغه په شاعرۍ باندې د پی ایچ ډي ډیګرۍ هم اخیستی شي رحمت شاه ساحل زموږ د نوې پښتو شاعرۍ یو ډېر لوی او ډېر اهم نوم دی د بده قسمته د رحمت شاه ساحل شاعرۍ ته په علمي طبقه کې هغومره توجه نه ده شوې څومره چې په عوامي طبقه کې شوې ده په ولسي طبقه کې شوې ده یعنې رحمت شاه ساحل شاعر خو د دواړو طبقاتو دی هغه د خواصو شاعر هم دی د عوامو شاعر هم دی خو په عوامو کې د هغه د ترنم په وجه د هغه د شاعرۍ د فوري اثر نیغ په نیغه اثر په وجه هغه ډېر مقبول دی په خواصو کې په عالمانو کې ډېرو لویو دانشورو په بلا خلکو باندې مقالې لیکلي دي کتابونه لیکلي دي بحثونه یې کړي دي خو په رحمت شاه صاحب صاحب باندې څوک خبره نه کوي د هغه رحمت شاه صاحب صاحب چې دی د هغه شاعري او د شاعرۍ سره سره نثر زما په خیال د عوامي طبقې نه زیات د خواصو ادب دی زیات د علمي طبقې ادب دی لسته کتابونه چاپ دي او لس واره چاپ دي نو په کتاب کې هم هغه خلکو خوښ کړی دی خو زما خپله ذاتي رای دا ده چې ضرورت د دې خبرې دی چې زموږ دانشوره طبقه علمي طبقه نقادان او محققین باید چې په ساحل صاحب باندې سنجیده مقالې ولیکي کتابونه ولیکي بلکې زه به دا هم وایم چې د یونیورسټو په سطح په ساحل صاحب باندې تیسیزونه لیکل پکار دي ژوند مې ډېر د نږدې نه کتلی دی که نه لکه زمینداره وه پټي ته تله لو کړی غوا ساتلې دا مې هم پکې کړي دي او په دې ما شاعري هم کړې ده چې دلته په دغه ماشومتوب کې شرارتونه هم یاره شرارتونه خو وو خو زه د وخته شرارتي ډېر نه وم کم واړه چې کم شرارتونه کوي که نه لکه هغه به مې خوښول شرارتونه په هغې کې به باقاعده شعري کوم د ماشومتوب لب هم څه وي لبې خو زمونږ پیلونه کوډې موډې بیلورۍ په غوزانو لوبه که نه د پاړی نه وتې غوز که نه دا یو متل هم دی چې زه د پاړی نه وتې غوز یم که نو دا زمونږ لوبې تکړه په کومه لوبه کې وایي تکړه خو یې زه په ډېرو لوبو کې وم او په تکړه په دې کې وم چې زمونږ سره به لیندې وې مرغۍ به میشتې نو زما دوه ګاونډیان وو د یو احمد نوم او د یو یتیم نوم و هغه د پلار د مرګ نه پس شوی نو یتیم نوم یې نو هغه زما نه ډېر زیات تکړه و خو زه ور قریب شوی وم نو موږ به چې مرغو له تلو نو کاڼي به مو په جیبونو کې په شمار واچول چې په دې به همدغومره مرغۍ ولو
او یعنی زمونږ نه به خطا نه ځي. د مرغو د ښکار دغه مړنی ماشوم ښاغلی رحمت شاه سایل چې کله په غربت کې رالوی شو نو هغه نه د ادب د اسمان یو داسې ځلنده ستوری جوړ شو چې د ډاکټر اسرار په شان لوی شاعران هم د هغه شاعرانه عظمت ته قایل دي او وایي د هغه شاعرۍ کې چې کوم خواږه فن جوش جذبه ده هغه د خلکو د زړه اواز و یا او دی نو خلک یې خوښوي نو په دې وجه هغه زیات شهرت زما په خیال په موجوده وخت کې د ټولو نه زیات مشهور د شاعرۍ په وجه رحمت شاه سایل دی او د هغې وجه هم د هغه صرف شاعري ده فنکاري ده او مخلصه جذبه ده په شاعرۍ کې چې هغه په شاعرۍ کې درد هم دی انقلاب هم دی رومان هم دی چې کوم څیزونه د عام خلکو احساسات دي هغه هر څه په هغې کې هغه ته په لاس ورځي نو په دې وجه هغې د هغه شاعري خوښوي. نو لږ به داسې د غره لمنو ته شو او نورې ګپې شپې به څه په لاره وکړو او څه به هلته وکړو درست روغه ده او تر هغې به مونږ دوی ته ستاسو دغه یو نظم واورو. خوشحال کتاب ووی دا د کیسو کتابونه ما ویلي او په حجره کې ما ډېر کتابونه ویلي دي خلک به راته او بلا نو د هغې نه مطلب دا دی چې هغه سیاسي لغوندې دغه راپکې پیدا شي بیا ځینې ملګري خلک دلته مشاعره شوې ده دغلته جلسه وشوه څه وشو د هغې هغه سره هغه راپکې ورو لومبی شعر خو ما زما په خیال چې زه به ومه د 14 یا د 14 کالو چې ما چاربې ته اول لیکلې ده زه افسوس کوم چې لکه هغې ما ته هېڅ شی نه دی یاد خو ما لومبی چاربې ته لیکلې مینه مو کړې اصل خبره دا ده چې مینه خو یوه داسې جذبه ده زما په خیال چې دا پښتانه یو متل کوي چې داسې ونه نشته چې هغه دې باد نه ده والي قدرتی طور لکه انسان د مینې نه پیدا دی که نه هغه رحمان بابا وایي چې دا دنیا د خدای د عشقه پیدا کړ نو هغه خو خو دا ده چې دا شاعري چې کومه ده نو دا د مینې خالص تصویر نه وي دا لکه کیمرامیني نه ده چې څه شی دی هغسې به درته پیش کوي نه دا د خارج نه سره علي خو د خارج هغه شی هم داخل لراوړي تیر د مڼې سره مینه کړې وه نو د ساحل صاحب د معشوقې څه نوم و ساحل صاحب د چا سره مینه کړې وه
د ښاغلي رحمت شاه سایل صاحب د دې خوندورې مرکې بله برخه تاسو سبا د زیارت په ورځ یعنې په 9 مئی د وایس اف امریکا ډیونه کتلې او اوریدلې شئ. د مرکې په دغه برخه کې مو د نورو ادبي او سیاسي پوښتنو ترڅنګ د ښاغلي رحمت شاه سایل صاحب نه دا هم پوښتلي دي چې هغه د منظور پښتين په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ هلو ځلو ته په څه نظر ګوري او یا دا چې د عوامي نېشنل پارټۍ نه ګیلې پس پیدا شوي د اختلافاتو علتونه یې دي. ښاغلي رحمت شاه سایل دغه پوښتنو ته څه جوابونه ورکړي دي سبا ضرور د ډیوه نه واورئ. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوه.